ستا ورغون تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مکړې څومره ککرې درته له تنا ای ګران وطنا. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د 1444 هجري قمري کال لومړۍ غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په دغه غونډه کې د مصطفی صادق اعظمي سوداګریز شرکت له لوري پر اوږدمهالې پانګونې هیواد ته د بېکیفیته تیلو د واردولو پر مخنیوي، بهر ته د زړې اوسپنې د لیږد پر بندېدو او د زړې اوسپنې د سوداګرو د ستونزو پر معقول حل مفصل بحثونه او لازمې لارښوونې وشوې. د اقتصادي کمیسیون په دغه ناسته کې د کانونو او پټرولیم وزارت ته لارښوونه وشوه چې د ټاپي پروژې مشرتابه پلاوي لپاره د افغانستان اسلامي امارت استازي د معرفي کولو په موخه په ټاپي پروژه کې له شریکو هیوادونو څخه دا معلومات وکړي چې د افغانستان لخوا دغه پلاوي ته په کومه کچه استازی معرفي شي. یاد وزارت دغه معلومات د اقتصادي کمیسیون په راتلونکي غونډه کې د کمیسیون غړو ته وړاندې کړي. بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مکړې څومره ککرې درته له تنا ای ګران وطنا.